وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. او کدی د طلاق عزم کړی وای نو یقینا الله تعالی ش اوریدونکی ش پوی دی. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. او طلاق کړل شوی ښځې په خپلې زونینې 3 حیضه انتظار کوي او د دې د پوره حلال نه دی چې پټ کړي هغه څه چې الله تعالی د دې په رحمینه کې پیدا کړی دی که دی په الله تعالی او پر رزق د آخرت ایمان لري او په دې موده کې د دې خاوندان د دې د بیا راوستله اصل حقدار دی که هغه د اصلاح جوړښت اراده لري او د دستور مطابق د هغه ښځې د پوره په خاوندانو باندې حقونه دي په شان د هغه حقونه چې په دوی باندې لازم دي او په دوی باندې د سړی د پوره درجه دو او الله تعالی ډېر غالب شه حکمت ولدی. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. طلاق 2 ځله دی بیا په شي طریقه سره ښځه سوتل دی یا په ډېرې شي طریقې سره رخصتول دی. ای سړیه توسې د پوره دا حلال نه دی چې د هغې مول نه چې توسې دی ته ورکړی دی څه لږ شی هم واخلی مګر دا چې دواړه د دې نه وویرېږي چې دی به د الله تعالی حدونه حکمونه قایم نه کړي نو که تاسې وویرېږئ چې دوی دواړه به د الله تعالی حکمونه پوره نه کړي بیا نو په دې دواړې باندې هېڅ ګناه نشته په هغې مول کې چې هغه ښځه یې پیدا کوي یعنې په خپله مرضي سره دا د الله تعالی حدونه دي نو د دې نه مه تېرېږئ او څوک چې د الله تعالی د حدونو نه تېر شي نو همدغه کسان ظالمان دي.